اللہ تبارک و تعالی فرمائی چې دا انسان ما پیدا کړی دی د دز ازمیخ کو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله غزاد دی چې هغه مرګ او ژوند دواړه پیدا کړي دي دې لپاره چې تاسو ازمیخ وکړي چې تاسو کې ښه عمل کوونکی څوک دی. معلومه ده چې انسان دنیا ته د راتلو مقصد الله تبارک و تعالی سره تعلق جوړول او الله تبارک و تعالی پیژنګلی د الله تبارک و تعالی په احکاماتو باندې عمل او د الله تبارک و تعالی د منهیاتنا ځان منع کولو لپاره دا انسان دنیا ته رالېږلی شوی دی. د دنیا ته راغی د خپل مرضی سره راغلی نه دی. دنیا نزی خپل مرضی سره نزی راغلی هم د الله په مرضی سره راغی او تللی هم د الله په مرضی سره دی. دا هیڅوک نه غواړي چې ما منې ځوانۍ کې مرګ راشي لیکن لاړ شي. دا هیڅوک نه غواړي چې زه ناجوړه شم کټ کې کال دو پروت یم بیا مړ شم لیکن د منې بیماري راشي. ځکه تلل د الله تبارک و تعالی د مرضی مطابق دی خپل مرضی سره د هیڅ نشي کولی. نو چې کله دنیا ته راتلل هم د خپل مرضی سره نه دی دنیا نه تلل هم د خپل مرضی سره نه دی. دو ته د خبر اختیار هم الله نه دی ورکړی چې مینځ کې چې کوم تاله ما لږ ونې ژوند را کړی دی دا ژوند لږ دی که ډېر دی دا هم خپل مرضی مطابق به نه تیری بلکې دا به زما د احکاماتو مطابق تیری زما د پیغمبر په طریقې به تیری. نو کوم انسان چې دنیا ته راغی نیک اعمال یې وکړل او الله تبارک و تعالی خواته لاړ نو هلته کې والا میلمستیا بل شانته ده. او کوم انسان چې دنیا ته راغی د الله نافرماني وکړله هلته کې والا میلمستیا بل شانته ده. دواړو میلمستیاګانې جدا جدا دي. یو میلمستیا انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا چې جهنم من کافرانو دپاره میلمستیا تیاره کړې ده. او د مؤمن میلمستیا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مؤمن لپاره ما جنت الفردوس پیدا کړې دا د هغه میلمستیا ده. باغونه راحتونه ابد الآباد لپاره سکون او راحت د ده میلمستیا ده. او عذابونه اور نوونه پیپونه او په هغه باندې قسم قسم له عذابونه دا جهنم کې د نافرمانه دپاره میلمستیا ده. نو دې دنیا ته چې انسان راشي د باندې مختلف حالات راځي اعمالو کې کوتاهي پکې بیا کېږي. د هغې لپاره نبي علیه الصلاة وسلام طریقه وښوله چې خپل د حالت د بدلېدو انتظار مه کوه چې ستا حالت بدلېږي ته به هغې کې بیا ښه کار کوي. ځوان دی هغه د بوډاوالي انتظار نه کوي او یو سړی مالداره دی هغه د غریبۍ انتظار نه کوي. یو سړی چې کوم دی فقیر دی هغه د مالدارۍ انتظار نه کوي. یو سړی صحتمند دی هغه د بیمارۍ انتظار نه کوي. یو سړی بیمار دی هغه د صحت انتظار نه کوي. یو سړی مشغوله دی هغه د مشغولتیا کې خپل نیک اعمال کوي. یو سړی چې کوم دی فارغه دی هغه د فراغت حالت کې خپل نیک اعمال کوي. او یو سړی د مرګ انتظار نه کوي چې مرګ به راځي پس ته به زه بیا نیک اعمال کومه مرګ به نږدې کېږي بیا به توبه وباسمه ځکه مرګ هېڅ پته نه لګي. د هغې نه مخکې ژوند چې کوم دی هغه نه غنیمت وګاڼه او د هغې کې د الله تبارک و تعالی احکاماتو باندې عمل وکړه. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ینتظر احدکم تاسو انتظار نه کوئ نیک اعمالو دپاره الا غنن مطغیه. سړی غریب دی هغه به زه مالداره شمه زه له فلحال ځانه مزدوري کومه زه فلحال چې کوم دی وزګار نه یم پردی نوکر یم زه نو عبادت ته ما څخه ټیم نشته دی مالداره شم بیا به نیک اعمال کوم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي غنن مطغیه کله که سړی مالداري چې راشي بیا دله دا مالداري سرکشي وي سرکشي دی سرکشه کي بیا د باندې مال دی ازمولی نشي بیا شرابو باندې هغه مال لګي بیا په ډبو باندې لګي بیا په غلطو کارونو باندې لګي او په کلکاو په هغې باندې لګي ته خوشحالي کې جومات کې چاندې لپاره لس روپوله بیا تیار نه او دې ټایم کې بیا په لکاو روپۍ په زرګو روپۍ چې کوم دی هغه ورکوي. نو داسې مالداره انتظار مه کوه. نن سبا کې ودونو کې خلک اکدراګان راولي او دا هلکان ښه ګیرې به یې ساتلي او د پاسه په زرګو روپۍ ګزاري. دغه هلک ته ووایي چې جومات کې چانده ده لس روپۍ پې ګزارې که دی به بل راغلی
بس بیا بار ته روان دی هغه ټایم کې خوشحالي کې ماله ویډیو هم جوړه کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کل امت معاف الا المجاهرون زما ټول امت په الله تبارک وتعالی معاف کوي مګر هغه چې کوم کلم کله ګناهونه کوي هغه الله نه معاف کوي نو دا کلم ګناه دی چې یو ته ګناه کوي بل بیا ځان له ویډیو جوړه کوي لایو چلاوه دا خلک په فیسبوک باندې ورکا او دا په ټیک ټاک باندې ورکا چې خلک وګوري چې ما دا کار کړی دی دا تا د الله تبارک وتعالی مزید نافرمانی وکړله په دې باندې د الله د عذاب انتظار کوه بیا پکې ته پیسې هم ګزارې په زرګاو روپۍ به هغې کې خرچه کوې نو د دې انتظار به کله کله مالداري سره کشه کړي بیا او فقرا منسیه یا یو سړی انتظار کوي چې زه به غریب کېږم ما څه فلان مال دی هر څه پوره دي کله مال دي بیا به عبادت کومه نو کله کله فقر سړي د هغه هر څه ایر کړي دغه وجه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښتلې ده اللهم انی اعوذ بک من الفقر ومن عذاب القبر الله د قبر د عذاب نه او د فقر نه پناه غواړم او حدیث پاک کې دی چې کله کله انسان لا فقر انسان نه کفر ته رسي دغه وجه دې نه پناه غوښتله محتاجین سړی بل ته محتاج د هغې انتظار مه کوه چې دا ما ونه غربت راځي بیا به زه نیک اعمال کوم او مرضا مفسده یا تاسو انتظار کوئ چې بیماري به راځي نو کله کله داسې بیماري راشي چې هغه بیماري سړی کې بګاړ پیدا کړي بیا د الله طرف ته هغې کې هم متوجه کېږي نه توبه نشي وښکلی لہذا د هغې بیمارۍ انتظار مه کوه او موتا مجهز او حرما مفنده یا ځوانې انتظار کوي د بوډاوالي لیکن کله کله بوډاوالی دا سړی باندې راشي چې هغه سړی عقل او حواس د هغې کې پاتې شي بیا کار نه کوي بیا دې ته پته لګي نه بیا دې د الله د دین نه خبر نه وي بیا دې د الله تبارک وتعالی سره تعلق نه خبر نه وي بیا دې په هغه ټایم کې که ته ورته مونځ زده کړه د لمونځ نه راځي د په خولې باندې جیب باندې خیږي نه هغه الفاظ دته دا کلمه ده چې کومه خولې شعورونه جاري شي د هغه شان ته به وایي ته سره محنت کوه بیا په خولې باندې صحیح الفاظ نه خیږي نو هغه بوډاوالي انتظار مه کوئ اعمالو دپاره په دې ځوانۍ کې چې کوم دی هغه د الله تبارک وتعالی عبادت وکړئ او دجال یا انتظار کوئ تاسو دجال چې دجال به راځي بیا به نیک اعمال کو دجال خو هغه دی شر غائب ينتظر هغه غایب شر دی چې د هغې انتظار کېږي هغه انتظار کېدونکی دی چې هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مکمل تفصیلات بیان کړي هغه آخري کې راځي د هغې انتظار مه کوئ او الساعه یا انتظار کوئ چې قیامت به راځي او قیامت خو لا لرې دی مونږ د دې زمانې کې وو عیسی علیه السلام به راځي او بیا به د هغه نه وروسته دجال راځي دجال په زمانې کې به عیسی علیه السلام راځي یاجوج ماجوج به راوځي بیا هغه نه وروسته خلق به راځي هغه باندې قیامت راځي قیامت لا لرې دی لہذا موږ لا نیک اعمال سره کوو ځکه چې من مات فقد قامت قیامته چې کوم سړی مړ شو د هغه قیامت قایم شو نو چا ته څه پته سړی مري نو دې نه موږ ته څوک کې څوک دی چې کور ته واپس چا یقین دی چې به صحیح طور باندې کور ته واپس لاړ شي دا د قیامت انتظار مه کوئ ځکه چې الساعة ادهی وامر د قیامت ګوټ انتهایی تریخ دی او ډېره زیاته سخته حادثه ده هغه د هغې نه مخکې ته اعمال وکړه هغې نه مخکې الله تبارک وتعالی سره خپل تعلق جوړ کړه د یو حالت نه د بل حالت انتظار مه کوئ ځوان د بوډاوالي انتظار مه کوه بوډا نو هغه د مرګ انتظار مه کوه هغې نه مخکې اعمال وکړه مالداره د غریبۍ انتظار مه کوه غریب نو مالدارۍ انتظار مه کوه ژوند د الله راکړ د مرګ انتظار مه کوه نیک اعمال وکړه خپل رب سره تعلق جوړ کړه الله تبارک وتعالی راضي کړه الله تبارک وتعالی خوشحاله کړه الله تبارک وتعالی سره تعلق جوړ کړه چې الله تبارک وتعالی درنه خوشحاله شو بس تا مزیدي او کنه داسې نه وه نو بیا ډېر به مونږ ځان ښه ګڼو لیکن دین نه به دغه حالت به وي چې مونږ ته پته دی چې بیا مونږ څو ویو او څو نه ویو مشران کسان ته تپوس وکړه پنځمه کلمه ووایي مال نه راځي څلورمه کلمه مال نه راځي د کلمې معنی څه ده ما ته پته نشته دی د مونځ معنی خو بیا ډېره ګڼه چې کلمې معنی ول نه راځي او دین سره د عمره تعلق نه وي لیکن دغه کسان چې کله حجرې کې او محفل کې کښېني بیا علماو پسې خبرې کوي بیا تبلیغي جماعت پسې خبرې کوي